خوشحال بابا وای چې حقیقت راته معلوم شو د هر چا باور نشته په آشنا په ناشنا. د دنیا یاران په خوی دي د دنیا بې وفا لکه د مخ هسې شه. او چې په سر د سوګند نه خوري ځینې ډار کا یو ورځ به ستا د سر وکړي سودا. او چې په سر د سوګند نه خوري ځینې ډار کا یو ورځ به ستا د سر وکړي سودا. او خوشحال بابا وای چې د هر چا نه چې د تمه د وفا وي هماغه درته ښکاره شي بې وفا. او ادمیت له ادمینو خدای اوچت کړو تر دوه پایو نه بهتر وینم چارفا. او خوشحال بابا وای چې که هندو که مسلمان که بل فریق دی په هیچا کې به ونه مومي رښتیا. او بابا وای چې نه د دین د چارې شناخت مهر وفا شته نه په شرم ننګ څوک اړ دی د دنیا. چې د تقلید رسم و عادت یاري خپلوي کړي د تقلید رسم و عادت یاري خپلوي کړي د هر چا نظر په خپلې مدعا. د تقلید رسم و عادت یاري خپلوي کړي د تقلید رسم و عادت یاري خپلوي کړي د هر چا نظر په خپلې مدعا. او همګي واړه یاران د خپل مطلب دی بېهوده ناز او مینت کاندې په چا. او مخامخ به د ثنا صفت بیان کړي سل بدۍ در باندې وایي په شیشه. او عبدالجلیل خوشحال بابا وایي چې د دنیا خادي غمونه سره ګډ دي په خندا خندا دې زر کړي په جړاو. لکه تا سره څوک څه کوي خوشحاله تو هم هسې زیس روزګار کړه له هر چا. لکه تا سره څوک څه کوي خوشحاله تو هم هسې زیس روزګار کړه له هر چا. او راځو مونږ اوس د دې ټکو مانو او لږه ډېره تشریح ته. نو لومبني شعر کې وایي چې راته معلوم شو د هر چا باور نشته په آشنا په ناشنا. ډېر اسان او عام فهمه دی پرې کې څه نشته دی خو بس اشنا او په ناشنا باندې وایي د دې حقیقت راته معلوم شو. او یو ګیله کوي چې یاره چا باندې نن سبا باور مه کوئ د دنیا یاران په خوی دي د دنیا بې وفا لکه د مخ هسې شه. په دې کې هم دغه وایي چې دنیا یاران صرف د مطلب یاران دي او بس نور چې کومه دی نو ټول بې وفا دي. او چې په سر دې سوګند نه خوري ځینې ډار کا یو ورځ به ستا د سر وکړي سودا. نو په دې کې وایي چې په سر دې سوګند یعنې قسم نه خوري نو ډار ورته وکړه یره ترې وکړه او یو ورځ به ستا د سر وکړي سودا. یعنې ورځ به ستا د سر هم سودا وکړي. د دې مطلب دا دی چې یو سړی باندې ته دومره باور نه لري چې هغه ستا د سر د محفوظولو تا قسم ونه کړي یعنې مطلب تا له باور در نه کړي نو د دغه نه یېره وکړه ډار وکړه کیدای شي یو ورځ ستا د سر سودا هم وکړي. د هر چا نه چې د تمه د وفا وي همهغه درته ښکاره شي بې وفا. دا هم ډېر اسان هم فهمه دی چې د چا نه تمه لري هغه ورته ضرور بې وفا ښکاري. نو دا چې د هر چا نه تمه مه کوئ. ادمیت له ادمینو خدای اوچت کړو ادمیت له ادمینو خدای اوچت کړو تر دوه پایو نه بهتر وینم چارفا. فرید رحمان بابا وایي چې یعنې ادمیت یعنې سړیتوب یعنې انسانیت. له ادمینو مطلب د سړیتوبه یا د انسانیته خدای اوچت کړو تر دوه پایو نه بهتر وینم چارفا. دوه فا چې کوم دی نه مراد انسان دی او چارفا نه مراد زناور دی. یعنې که موږ وینو په خپل چاپېرچل کې ډېر زناور پیشو شو یا داسې سپی شو د دې مثالونه خلک ورکوي. سپی څومره وفادار دی چې هغه سړی وپالي لږه ډېره وفا ورسره وکړي نو هغه ورسره ټول ژوند به یې وفا کوي. او دغه شان دا نور زناور هم داسې دي چې هغه په خپل کور کې خلک ساتي بیا یې وشړي غرونو ته خو هغه خپله وفا ساتي او بیرته واپس هغه مالک واله راځي خپل کور ته راځي. او که هندو که مسلمان که بل فریق دی په هیچا کې به ونه مومي رښتیا. دې کې وایي چې که هندو دی که مسلمان دی که بل فریق دی بل فریق کې نور مذهبونه شو که هغه که یهودیان دي او که هغه عیسایان دي او که نور ډېرې فرقې دي ډلې دي سړي دي نو په هیچا کې به ونه مومي رښتیا. نو په چا کې وایي رښتیا مې ونه موندل که نه. دا بس د خوشحال بابا چې څوک یو سالار او یو چې کومه دی نو سردار هم نو هغه د خپل تجربې مطابق دا خبره کوي. نه د دین د چارې شناخت مهر وفا شته نه په شرم ننګ څوک اړ دي د دنیا. فرید کې دا وایي چې نه د دین د چارې کار ته وایي شناخت پیژانګلو او مهر هغه حق ته وایي چې کله سړی په نکاح کې ښځې له ورکوي نو مطلب دا دی چې هغه مهر وایي نن سبا چې کوم دی د دین د کار څوک وفا مطلب ما ته نه ښکاري چې ورکړو نه په شرم ننګ څوک اړ دي د دنیا او نه څوک د شرم
که یو نه څوک چې کومه دی نو ننګ پېژني نه شرم نه ننګ پېژني شرم چې کومه دی تاسو پېژنئ او ننګ چې کومه دی حیا غیرت ته وایي نو نن سبا نه په چا کې حیا غیرت شته دی او نه په چا کې شرم شته دی صحیح شو د ګیلې معنی په ورځې کوي د تقلید رسم و عادت یاري خپلوي کړي تقلید پیروي کول دي په چا پسې تلل دي رسم رواج او عادت چې کومه دی عادتونه یاري خپلوي کې د هر چا نظر په خپلې مدعا مطلب مرضي مطلب په دې کې خوشحال بابا وایي چې د تقلید یعنی پیروي صرف د رسم و رواج او د عادت مطابق کوي خو د هر چا نظر په خپل مدعا دی د هر چا نظر په خپل مرضی دی په مطلب دی مطلب ټول چې کوم دی د خپل مطلب یاري دوستي ده او بیا پکې وایي چې همګي واړه یاران د خپل مطلب دي بېهوده ناز او منت کاندې پچا همګي مطلب دا ټول یو شان صحیح شو یو شان واړه مطلب ټول یاران د خپل مطلب دی بېهوده ناز او منت کاندې پچا وایي چې یاره ټول هم دغه یو شان دي د خپل یاري او د مطلب دوستي کوي نو بیا وایي بېهوده ناز د هغو ناز او نخرې اوچتې ولې او مینت یې ولې کوي مخامخ به د ثنا صفت بیان کړي سل بدۍ در باندې وایي په شیشه وایي مخامخ دا عامه تجربه ده چې هر انسان ویني دغه د منافق یو هغه حیثیت یو دغه درته ښودلی دی چې مخامخ به دې راشي ستا ته به ثنا صفت او ستا دغه به بیان کړي خو په شیشه په تا باندې سل بدۍ وایي د دنیا ښادي غمونه سره ګډ دي په خندا خندا د زرکې په ژړا دا وایي چې د دنیا په ښادۍ باندې چې کومه دی نو باور نشته دی دا غمونه او ښادي یو بل سره بلکل ګډ دي دا یو بل سره رشته ده نو ته به یو ځای خاندې خو بیا به زر په ژړا به هم شي لکه تا سره څوک څه کوي خوشحاله ته هم هسې زیست روزګار کړه له هر چا په دې کې وایي چې تا سره چې څوک څه کوي ته هم دغه شانې زیست مطلب ژوند روزګار له هر چا سره کوه د چا نه راګیلې معنې مه کوه په دې کې ماقي دا دي سوګند مطلب قسم ادمیت سړیتوب او ادمینو سړیتوبه دوپایه مطلب انسان چارپایه مطلب زناور شناخت ته پیژانګلو ته وایي مهر حق مهر کم چې هغه سړی خپلې ښځې ته ورکوي زیست ژوند او روزګار تقلید پیروي کول او که کوم ټکي زیست روزګار هم ووایي نو که کوم ملګري کم ټکي باندې اوس هم نه پوهېږي نو هغه په خپل کامنټ سیکشن کې لیکلی شي زه به ولهلته جواب ورکړم او نور ملګرو زموږ سره خامخا خپل نظر په خپل رای خپل نظر په کامنټ سیکشن کې شریک کړئ ملګرو د ویډیو ختمولو نه مخکې دغه یو پیغام ورکوم چا چې تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی هغو ته خواست دی چې چینل ضرور سبسکرایب کړي په دغه هیله چې نوې ویډیوګانې به ورته زر تر زره رارسي ډېره مننه کور مو ودان